دوستانو تاسو به ډېر زیات سرچ انجن استعمالوئ لکه ګوګل شو یا بل داسې یهو شو یا نور دې ته ورته سرچ انجن به استعمالوئ او دغه سرچ انجن څه کوي چې ستاسو څومره هم سرچنګ کوئ دی ستاسو د سرچنګ چې هم دی د دې ډیټا د دې هسټري ټوله سرچ کوي او ټریک کیږي هم. نو تاسو څنګه کولی شئ چې یو داسې سرچ انجن استعمال کړئ د هر یو برزر نه دا تاسو استعمالولی شئ. یو خو سکیور ډېر زیات سکیور دی چې ستاسو څومره هم سرچنګ ډیټا وي ستاسو څومره پرسنل سرچنګ وي هغه چا یو کمپنۍ ته هم نه ورکوي دومره سکیور دی. په بهر ملکونو کې هم دا سرچ انجن چې دی ډېر زیات استعمالیږي. خو په دې کې زه تاسو ته یو داسې سرچ انجن در پېژنم چې دې کې به تاسو ته د برزر کې هم چې کم ډیټا د دا به هم نه سیو کوي. نو دا سرچ انجن تاسو څنګه په خپل کروم برزر کې چینج کولی شئ. هر موبایل کې یو کروم برزر وي نو څنګه به مینوال اټومیټیک به دا برزر تاسو په دا سرچ انجن په برزر کې سرچ کوئ. د دې لپاره به تاسو څه وکړئ لاړ به شئ یو خپل برزر به آن کړئ کروم برزر بیا په درو ډاټ کلیک والئ بیا په دې ځای کې راشئ سیټینګ بټن ته په سیټینګ کې به تاسو راشئ سرچ انجن به لیکلی وي په دې باندې به کلیک وکړئ. دا د اول نه ګوګل سلیکټ وي نو تاسو به دلته کې ډګ ډګ گو په نام سرچ انجن دی دا به سلیکټ کړئ. اوس په دې برزر کې تاسو چې څه شي سرچ کوئ نو څه به کېږي په دې سرچ انجن کې چې د کوم سلیکټ کو په دې کې به سرچ کېږي. دا ډېر سکیور سرچ انجن دی. نو که ویډیو معلوماتي وي د ویډیو در سره شیر کړه زما اکاونټ هم فالو کړه.